السلام علیکم ابی صحت دې ښه دی قلاره ده په خیر خوشحاله اوسه وبخښه چې په عذاب هم کړې موږ خو نه شو درتلی بعضې مشکلاتونه یې ته هم راوغوښتلې صحت دې ښه دی تا سره ابی مریضي دې څنګه ده لاس دې نه دی ښه شوی لاس خو شل دی پخواني دا خو مخکینی شل دی وخت څنګه تېرېږي ابی دغسې تېرېږي ته یې ګورې نو دغسې حل دی نو څه به وکړو وایي تا سره خو وبخښه چې موږ ته په عذاب کړې باید موږ هملته درغلي وو خو حالات او هغه حالات د ځای نه خراب دی او که نه خدای در سره ډېر ښه وکړي ډېر د خدای در سره ښه وکړي ابی دغه پیسې دا ته دانه دانه ورته وشماره دغه به واخلې دا د زر د زه دغلته ږدم ښه دغلته درته خواته ږدم 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 دغه 8000 د مورکۍ یو لور را لیږلې دي اصل کې بل چاته را لیږلې وي خو موږ وغوښتل چې دا پیسې تا ته درکړو نو لور دې د هغې د حیا د عزت د فامیل د هغې لپاره ورته ډېره دعا کوه بچي د خدای خدای در سره ډېره ښه وکړه دنیا په آخرت هم په دې دنیا په او په دواړو ځایونو شرمنده مه شي خدای دې بختور کړه خوشحاله اوسه مورکۍ وخت ډېر نه نیسم په تاسې هم ناوخته کېږي بېرته به کلي ته ځئ نو په دغې باندې زه درته صحیح کومه دغسې درته قات کومه دغسې لاس کې ونیسه نو هغه دی زه جیب کې بیا واچوئ خیر دی نو هغه دی مورکۍ په دې به د تداوي وکړې هر ضرورت چې دي ډاکټر ته پې لاړه شه ځان ته پې دوا واخله صحیح دی مورکۍ خدای په امان خدای دې مل شي په خیر لاړه شئ خوشحاله اوسئ مورکۍ خدای په امان